بسم الله الرحمن الرحیم پروګرام ویت پلس پلس ته بخیر راغلی. کریکټر اری وایو او چینجینګ کریکټر انټو سټرینګ وایو. سیدا په دې لیکچر کې کچېرې موږ راشو د انیشیلایزیشن ته راشو د کریکټر. نو کریکټر موږ داسې کوو چې کریکټر ای ویریبل. سیدا د ای ویریبل کې موږ څه کوو؟ د ای ویریبل کې موږ یو کریکټر سټور کوو چې د سنگل کوډ په واسطه کېږي. زه په دې کې څه سټور کړم؟ دې کې زما نیم چې په اس سره سټارټ کېږي اس سټور کړه او بیا ورته چې وایم بیا ورته وایم دا سی اوټ کا. سیدا نو چې سی اوټ اخلو موږ دلته سی اوټ کې څه لیکو؟ سی اوټ کې ورته ای انیشیلایز کوو. سیدا مطلب ای ورکو چې دا ای موږ ته پرنټ کی. نو دا چې کوم کمپایل او رن کوم کمپایلینګ رن وروسته موږ سره څه وشي؟ د نه وروسته موږ سره ګوره موږ سره اس راکړي څه شی اس برګي. نو دغه اس موږ سره کوم ځای راغی؟ دا اس موږ سره د ا کې ما چې چولې و اس کریکټر ما چولې و مطلب سنگل کریکټر اخلي. زه هم چې نه دغه سنگل کریکټر ما سره نه پکار که چیرې موږ راشو په سی پلس پلس کې موږ سره چې د سټرینګ ده صحیح سټرینګ کې موږ څه کوو؟ یو نیم سټور کوو او نیم کې ورته هم چې دې کې څه سټور کوم ما سره واخله چې اس ایچ ای آر آی اف یو ډبل ال ایچ سید شریف الله سټور کوم. نو دا موږ سره څو کریکټرز دي؟ دا موږ سره ګوره فرست یو دوه درې څلور او پنځه او بیا هم شپږ او دا شی کوم د الله نوم ورسره نه لیکم سید صرف شریف لیکم. سیدا نو شپږ کریکټرز موږ سره دي او اری مرته ویلې د کوم انډیکس نه سٹارټ کیږي؟ د زیرو انډیکس نه سٹارټ کیږي هم داسې مخ پر وړاندې چې یو دوه انډیکس باندې درې انډیکس باندې کوم ویلیو ته پراته ده 4 انډیکس باندې او 5 انډیکس باندې. نو موږ سره سوشل موږ سره ګوره شپږ ځکه چې شپږ ماینس 1 پنځه کیږي مطلب لاست ټرم ان ماینس 1 چې ما درته ویلی و. سیدا نو دغه شریف کوم نیم چې زما ده دا مطلب شپږ لیټره ده. نو موږ به د زیرو نه انیشیالایز کوو تر 5 پورې په څه کې په دغه کریکټر کې چې مطلب دغه سټرینګ موږ سره جوړ شي. سیدا د کریکټر کې څه کمزور ته ای واخله ای اف اری واخله دا کریکټر ای اری ته چینج کړي چې موږ سره سټرینګ جوړ شي او دغه موږ سره څه واچو شپږ واچو. نو موږ سره څه شو دغه کم کریکټر چې زموږ د موږ سره یو اری ته وړیده او اری کې موږ سره یو سټرینګ په شان جوړ شي. سیدا ورته هم چې سټرینګ سیدا اس ټي ار. نو موږ وایو چې دغه خپل سټرینګ چې د موږ سره یو اری د کریکټر ټایپ دا سټرینګ موږ سره چې دی یو اری د کریکټر ټایپ ولې ځکه چې ګوره موږ سره کریکټر پس موجود دي اس پکې موجود ده اچ پکې موجود ده هر یو الیمنٹ موږ سره پریزنټ کوي او دا موږ انیشیالایز کوو څنګه انیشیالایز کوو داسې ګوره چې مطلب دلته موږ سره شی واخله دا شی واخله او بیا ولیکه چې اس اچ ای آر آی او اف. صحیح ده دا مطلب ما خپل هغه اری انیشیالایز کړه دا اس موږ سره په کوم ځای کې پروت ده؟ اس موږ سره په زیرو انډیکس باندې د کریکټر ټایپ اری کې پروت دی. سیدا کوم چې موږ سټرینګ ته چینج کوو مطلب سټرینګ په نوم یاد شو او اچ موږ سره چې ده اچ موږ سره په فرست انډیکس باندې پروت ده ای موږ سره په سیکنډ باندې او ار موږ سره په تھرد باندې او آی موږ سره فورث باندې او اف موږ سره په سکس باندې. او زه د پرنټینګ د پر راځو موږ څه کوو یو لوپ اخلو او دا موږ سره چې کوو دا ټول الیمنټس پرنټ. نو دا لوپ دلته اخلو. سیدا فور لوپ اخلا ضرورت ہے فور لوپ کی انٹیجر i is equal to سکا 0 کا ځکه چې انډیکس نمبر 0 نه سټارټ کیږي i is less than or equal to نه equal to نه لیکم خو زه equal to لیکم 5 سي دا i plus plus دا په کار نه دي زه بدل رقم دي نه سي دا i plus plus. نو موږ سره چې دا موږ سره د فور لوپ باډي شو فور لوپ باډي کې ورسره څه باید څه وکړم تاسو مطلب ویلو چې اوټپوټ موږ څنګه اخیستی شو اوټپوټ داسې اخیستی چې سی اوټ کو موږ سره سټرینګ دغه د اری نیم ورته ولیکو او اری نیم د لینث په ځای چې ولیکم زه دغه آی ویریبل ورته ورکم د لینث په ځای. نو دا به چې موږ سره دا موږ سره هغه کم لیټر چې دی هغه موږ سره پرنټ کوي په کار نه زه ډایرکټ موږ سره پرنټ کا او راځم دلته چې کوم دا کمپایل او رن کوم ګورم سره چې اس ایچ ای آر آی اف شریف راوخسته خو کچیر دغه لیټر زه ورته هم چیک دا موږ سره سلور کا سلور پورې راواله نو اخر اف به موږ ته نه راولي ولې ځکه چې هغه یو بیل الیمنټ هغه الیمنټ نه راخلي. ګوره موږ سره چیک دغه اف را نه وړه ولې هغه موږ سره یو الیمنټ دغه الیمنټ موږ سره وانخسته ځکه چې دلته 4 انیشیالایز کړی دا 5 انیشیالایز کی دا موږ سره چې و د کریکټر ټو سټرینګ چینجینګ و. راځم سیکنډ ټاپک دا و چې دغه فرست اری ده دغه فرست اری چې کوم یو سیکنډ اری ته کاپی کوم نو ځکه چې دغه ته وایم دغه سټرینګ پاک کما زه ورته ولیکم چې فرست اری یا فرست ای ډبل آر. صحیح ده. نو دغه څه کوم زه یو بل اری هم اخلم د کریکټر چې کوم سټرینګ ته چینج کیږي د کریکټر ورته نه انیشیالایز کوم زه ورته چې انیشیالایز کوم سیکنډ اری
او کریکټر ټایپ څومره کریکټرز وایم اندا شپږ کریکټرز پکې موجود دي ځکه چې SHARIF شپږ کریکټرز دي او که چیرې د په ځای افغان هم لیکي د افغان هم لیکلی شي هدلته خو مطلب پرنټینګ کېږي دا پرنټینګ مطلب د څه کوم دا کوم زه ورته لیکم چې پرنټینګ صحیح پرنټینګ مې ولیکه دې نه وروسته زه ورته وایم څه وکړه داسې که چې for loop اخلا او for loop کې integer j is equal to 0 کا j is less than or equal to 5 کا j plus plus دا به اوس څه کوي موږ سره دې لوپ په مرسته موږ څه کوو copying the elements of first array into second د first array چې کوم elements د شپږ elements دا second array ته copy کوو څنګه copy کوو زه ورته وایم چې ګوره داسې واخله چې first array واخله او دې کې څه شی ورکړه j ورکړه ځکه چې 0 نه باید start شي او دې کې څه شی واچوه خو نه موږ د first second ته هغه کوو څه ده دا به دلته واخلو ګوره دا به terminate کول دا به څه شی واخلو second array واخلو او second of j یا تاسو پوه شوئ ګوره دا موږ سره څه وشول زه وایم چې سیکنډ ارې کې موږ سره څه پروت دي سیکنډ ارې کې موږ سره هیڅ شی نه وي پروت په انډیکس 0 باندې انډیکس 0 باندې موږ سره څه پروت شي د فرست ارې چې انډیکس 0 باندې څه پراته دي اس به راشي په سیکنډ ارې فرست انډیکس باندې 0 انډیکس باندې پروت شي یا به اچ راشي په فرست انډیکس دا یا فرست انډیکس باندې پروت شي ځکه چې جی پلس پلس شي دا جی به 1 شي بیا جی چې 1 شي جی 2 شي کله 2 بیا راشي څه کېږي ارې اف جی ارې اف 2 کې به څه پروت شي ارې اف first array of 2 هغه باندې چې کوم پروت ده 0 first 2 a پرته ده نو a به راواخلي سیکنډ ارې ته به یې چینج کړي بیا به j پلس پلس شي j به څه شي موږ سره 4 شي بیا به راشي موږ سره 4 کې به څه پروت ده array of r پروت ده صحیح ده elements موږ سره څه شی ده r ده یا کریکټر موږ سره r ده نو هغه r به راواخلي د j په ځای به د j د فرست array هغه کم انډیکس third باندې پروت ده هغه موږ سره second array of third index باندې پرته کی او را بشیل د بل فار لوپ ده او د فار لوپ کې بس شی کوم زور ته راشه دغه string موږ پرنټ کوا موږ سره چې کا second array پرنټ کا صحیح زه هم first array نه پرنټ کوم ځکه چې first array کې ما elements ورکړي دي او second array ته ما کاپی کړي آیا دا کاپی شوی دی او کنه زه دا پرنټ کوم صحیح ده او دلته یو میسج هم ورته اخلم سي آوټکم زور ته هم چې elements copied into second array یا inline او دا راشي هم دا پرنټ کوم ګوره څه شو elements copied into second array څه شي دا شریف SHARIF نو دا موږ سره څه و دا موږ سره د نن ورځې پروګرام چې مطلب کریکټر مو سټرینګ ته چینج کړ او بل پروګرام کې به ان شاء الله په پاره باندې نور کار هم کوو والسلام